عبدالرشید دوستم تازه له ولسمشر غني څخه غوښتي دي. سلامونه درنو لیدونکو، که ویډیو تر اخره وګورئ نو خبر به شئ. نن ورځ په جوزجان ولایت کې د عبدالرشید دوستم د مارشلۍ رتبې لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي وو. یادو مراسمو ته د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله ورغلی و. عبدالرشید دوستم د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې که چیرې نړیواله ټولنه او ولسمشر غني پرې باور وکړي، د جګړې مسؤلیت او مشرۍ ورته وسپاري، نو طالبان به نابود او مات کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د سولې خبرو د پیل لپاره د طالبانو بهانې پای ته ورسیږي او پاتې زندانیان دې هم ورخوشي شي. جنرال دوستم له ډاکټر عبدالله مننه کړې ده چې له ولسمشر غني سره یې د سیاسي هوکړې په ترڅ کې نوموړي ته د مارشلۍ رتبه هم په نظر کې نیولې وه. جنرال دوستم چې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن هم پیژندل کیږي، دریم کس دی چې افغانستان کې د مارشلۍ رتبې ته رسیږي. نوموړي له دې وړاندې هم دا ویلي دي چې د شپږو میاشتو په موده کې دا وړتیا لري چې طالبان په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډیره مننه له تاسو چې دا ویډیو هم تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ ملال افغان یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.